سستاړي ستړي زندګي ته پکې یوازې لږم ډک ژوند تېرومه یو خوا بېلتون بل تنهایي ده وایه د داسې چا په څنګه بې حالونه فکر او خیال مې ټول بدل دی پکې راګرځي مې دوره کاشنا یادونه د چا د یاد باران ورېږي خو مخ مې جوړ شول د اوښکو سیلابونه د چا د یاد باران ورېږي خو مخ مې جوړ شول د اوښکو سیلابونه په رمز د مینې باندې پوه ځکه دې ورکړله د دین لپاره وینا محمد عیسی حاجي ریحانه وخپل جنان ته دې کړلو یا زاریدنه څومره شوي زر رخصت جانانه یتیم یتیم در باندې کلی شوه کورونه یو عاشق خپل محبوب ته زار شو موږ ته یې پرېښودله ډېر ارمانونه راتاو شي تړمې اوښکې له بڼو د بېلتانه راتاو شي تړمې اوښکې له بڼو د بېلتانه کیسه چې کړمه کله د خپل ستړي ژوندانه کیسه چې کړمه کله د خپل ستړي ژوندانه یو دم مې نه وځي له یاده راته څرګند دې کړه د سپین مخ دې دنونه زما د زړه دنیا شوه ړنګه ستا د بېلتون دروند باندې وکړله ورونه ګناه به څنګه دې تنها کړم تېروم یاره بې له تا د ژوند وختونه ګران جمعه ګل زین الله یاره دا ستا فراق مې هېڅ خوښې ته نه پرېږدي نه امان الله زین الله غم دی په ډېرو زړونو باندې جوړ کړه پرهرونه آرام سکون دې رانه یوړو اوس تا قراره شپې یو ورځې تېرومه زما شهید جانانه ستا جانتي څېره به کله هېرومه په زړه مې به له سره لباده ځکه مې ورک دی له دوسته رنګونه خوبونه راتاو شي تړمې اوښکې له بڼو د بېلتانه راتاو شي تړمې اوښکې له بڼو د بېلتانه کیسه چې کړمه کله د خپل ستړي ژوندانه کیسه چې کړمه کله د خپل ستړي ژوندانه محمد طاهر جار الله ګرانه مرګي دې وړله ګلاب ځواني حسینه وهم سوي کړېږې شړنګ انځور دې په دوو شونډو
ټولوما زړه مې ماشوم غوندې ژړېږي نکارېږي چې هر څو یې صبروما هره شېبه مې خوږه یاره ستا د بېلتون درد مې په زړه څپې وهینه مزه د ژوند مې نوره نشته ځکه خوښه یې ورانه کړه ډېر رحلتونه کره یې شپه تېره په سلګو کړه د اشنا غم مې هېڅ خوب ته نه پرېږدينه هونیسوفه ډېرې رنځوره له غزل تورو دې د دروازې اوونه له غزل تورو دې قربان شم پکې رانغښتې دي بلا بلا خوندونه راته شتړ مې اوښکې نه بړو د بېلتانه راته شتړ مې اوښکې نه بړو د بېلتانه کیسه چې کړمه کله د خپل ستړي ژوندانه ستړي ژوندانه کیسه چې کړمه کله د خپل ستړي ژوندانه ستړي ژوندانه دا ښکلې مصرې په خوږ اواز د ماسټر خوشنصیب جانان فرمایش کړې په ډېره مینه خدای نور علیزی لالا جان شیوانې عبدالله جان ابراهیم اغا دلحاجي ریحان محمد حاجي ګل عزت الله او ماشوم نصیب الله ادراس فراولت بلابل ولسوالۍ مسؤل انیس صفا جانان د اړیکو شماره 0 4 12 د داسې ښکلو په زړه پورې نویو او جدیدو نعتونو د اورېدلو لپاره د خوشنصیب افیشل چینل سبسکرایب او فیسبوک پیج لایک کړئ.